بله بفرمایید، مرکز اکسانوزی وزارت داخل است. اسمتان برادر؟ درست است برادر، مطلبتان گرفتیم، ان شاء الله اجرا میشه. تشکر از شما. سلام علیکم. بله مهربانی. یو سرنون از پلیس د مرکز نه غږیږم. سید بس اوس اقدام کوم. دستي زه خپله وکړم. خیر اکملدو سمونیار عمرجان حقمل په 1481 لمریز کال د پولیسو له اکاډمۍ څخه د لسانس په درجه فارغ شوی دی. ښاغلي حقمل د خپل 14 کلن ماموریت پر مهال په هیواد کې د امنیت او ټیکاو په رامنځته کولو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د ښو خدمتونو له امله د کورنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ارګانونو لخوا په تقدیرنامو او میډالونو ستایل شوی دی. نوموړی د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې د تیرو 4 کالو را په دې خوا د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د امنیه قومندان په توګه دنده ترسره کوي. عجله وکړه، یو 10 کس آماده کوم. عجله وکړه، یو ځای عجل راپور دی. درست دی قومندان صاحب، انشاءالله په 2 دقیقې کې. صحیح ده. عجله د هلمند د نادعلي د امنیه قومندانۍ پولیس د یو مشکوک عمل راپور لري. دا چې چیرته او څه پیښه ده له نږدې ګورو. له موږ سره اوسئ. نام صحیح تیار وروڼو د یو راپور په اساس په ساحه کې وظیفه لرو. د وظیفې دپاره آماده خپل موټران ته مارش. اکملدو اورې؟ اورم قومندان صاحب اورم. دغه چپل است چې د اسرای معلومیږي. د اسرای شاوخوا استعداد کې تر مخه د پل چیک ټیم انجینري ته وایي چې پل چیک بیا وروسته د چپل اسرای شاوخوا امنیت ونیسي، پولیس ولاړ شي امنیت یې ونیسي، بیا وروسته ټیم انجینري ور اعلان کړو چې د ساحه وګوري چې دلته څه شته. موږ تاسې راپور د دغه چپل است اسرای لرو. پر 2 سترګو دستي په داسې ونیسي کې په 2 سترګو. صحیح ده. عجله وکړه، عجله. د نادعلي په شین کلي کې یو. د نادعلي د امنیه قومندانۍ پولیس راپور لري چې په دغه کور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وسله ځای په ځای شوې ده. ګورو چې دوی په نیولو برلاسي کیږي که نه. له موږ سره اوسئ. اکملدو اورم. منځکا مو ټوله استعداد کنه شاوخوا مو امنیت نیولی دی. ټوله منځکا مو د اسرای شاوخوا مو چې کړې ده. اوس ستا د امر په تمه څنګه هدایت موږ ته وکړه چې موږ څه وکړو. صحیح ده. انتظار اوس. صحیح ده. سم څارنوال صاحب، دغه سرای باندې موږ اشتباه لرو. موږ ته یو چا راپوره کړی دی چې برایي مخالفینو غوښتل دلته یو شی ځای پر ځای کړی دي. نو موږ غواړو چې د سرای تلاشي وکړو. که وغواړو چې ته هم راسره ولاړ شې او موږ د پرسونل داخل سرای. بالکل حاجي قومندان صاحب، اجازه ده بس پرځو. صحیح. ورسره ټیم انجینري مخکې شه.
قومندان صاحب دلته شیان شته. قومندان صاحب ډېر مهمات پراته دي، ډېر مهمات پراته دي. دغه دي مهمات دغه اشتادودو ګولۍ، هغه اشتادودو چاته پټ کړی و ګولۍ یې دلته پټې کړي. قومندان صاحب دلته ماینونه دي. وګوره چې څوک خوږ نه کړي هغه سم دم. لینونه یې پرې کړئ، لینونه یې پرې کړئ. بالاخره د نادعلي د امنیې قومندانۍ لخوا پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پای ته رسیږي او هغه وسلې او مهمات د دوی لخوا نیول کیږي چې د وسلوالو لخوا په دغه کور کې ځای په ځای شوي وو. د پولیسو پلټنه ښایي چې وسلوال مخالفین له دې وړاندې په تېښته بریالي شوي دي. دا د نادعلي ولسوالي د شنه کلي د ساحه ده چې هغه د کانال غاړه ده. اخواته موږ په 2 کیلومتري کې د هغو سره کمربندي پوستې لرو. نو مخالفینو برای غوښته چې دلته یو څه وسلې هغه د تاسو وینئ چې په جریان کې اس عملیان یې وینئ چې دا برای مخالفینو را انتقال کړي دي، دلته په یو کور کې ځای پر ځای کړي دي. غوښتې چې نور بیا پرسونال ساده پرسونال دوی داخل کړي او بیا د سلایو توزیع کړي، په وطن کې ناامني جوړه کړي. نو زموږ د بیدارو ویښو پولیسو په دستګیرۍ بالاخره چې ومکتل په دې کور کې څه 11 میله کلاشینکوف دي او 6 میله د غټ 300 توپک دي، 2 میله اشتادوګان دي او 2 دانې ټیمیټیک توپک دي. یوه دانه غټه مخابره ده چې دوی پاکستان سره خبرې پکوي یا خپل بادارانو ته راپور پکښې ورکوي او نور هغه 2 مینه دي څه مهمات دي او د مین ریموټونه او کانچې دي. دا شیان زموږ د ولس د همکارۍ په خاطر زموږ لاسته راغلي. وظیفه ختمه ده، راځئ به راځو خپل ودایع ته ځو. راځئ حرکت راوړئ. ستړي مه شئ. خیر اوسئ، مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ګرم ور دایمي د مخالفینو په ماته کې داسې بریالي اوسئ لکه نن. نو ستاسو مننه کوو، ستاسو د زحمت او د خولې تویېدلو سره، ځکه چې زموږ وظیفه ده چې د خلکو د ولس په داسې خدمت کوو او هغه د دښمن شومې هدفونه به شندوو او د خپلو خلکو د خپلې خاورې دفاع به کوو. یو خطوه وړاندې، نظام پاتې. زموږ کشفي ارګانونه د نادعلي د ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ په چوکاټ کې هلته د استخباراتو امریت شته، د ضد تروریزم امریت شته، د جنایي امریت، یعنې کشفي ارګانونه هلته موجود دي. د نادعلي ولسوالۍ یو د هغه لوړو ولسوالیو څخه ده چې په هغه کې فعلا امنیت د خلکو په همکارۍ ډېر شوی دی او مشکل نشته. موږ همیشه دغسې مسایلو ته متوجه وي. دا اوس هم زموږ مدیریت پر 2-3 پروژو باندې کار کوي چې هغه یوه ډیپو د وسلې ده د مرجې په ولسوالۍ کې. دلته بعضې اطلاعات شته پر انتحاري موټرو او بعضې د مینو پر زیرمو باندې زموږ پروژې دوام لري او موږ کار پر کوو. انشاءالله په ډېر نږدې کې به تاسو واورئ چې موږ یو ښه ستره لاسته راوړنه به لرو او هغه به د رسنیو پر مخ باندې خلکو ته ور وښیي. دا هم د خلکو همکاري ده، امنیت د خلکو په همکارۍ. امنیت ډېر اړین دی د خلکو همکارۍ ته، چې خلک همکارۍ انشاءالله امنیت په هغه ځای کې تامین او مشکل بنوي.